Assalamualaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی موږ سره چې بیسکس فنکشن اف ام اس ایکسل راغلي دي هغه به ډیټیل سره ډسکس کو. سمپل زرا علم دلته مې واغشتو سیریل نمبر صحیح شو. سمپل دلته مې څه واغشتو سیریل نمبر مې واغشتو. دلته علم دې ځای کې مې واغشتو نیم را سره رالو لایک دلته موږ سره سبجیکټس رالل صحیح شو. دلته مې څه واغشتل سبجیکټس مې واغشتل. سمپل یو ټیبل موږ ډیزاین کوو دلته صحیح ده. دلته موږ سره داسې ټایپ راغلی. اوس زویم چې دې زه دلته څه روباسم ټوټل روباسم صحیح شو. بیا دې نه بس زویم چې ما سره کم په دې کې میکسیمم نمبرز دي هغه پکې زه روباسم. لا جسٹ ام ای ایکس مې لیکلو صحیح شو. مینیمم نمبر به کم دی هغه پکې موږ روباسو. لایک زویم چې دې ډیټا زه ایوریج روباسم نو سمپل دلته به ایوریج والو. ایوریج نه پس دویمه چې موږ سره کم کاونټ فنکشن راغلی دی دا به والو صحیح شو. ما سره سره راغلی سم فنکشن دی مطلب ټوټل به دلته یوز کو میکسیمم مینیمم ایوریج او کاونټ به والو. زه راځم دی له بورډرز ورکوم سلیکشن باندې ځای والو. سمپل یو ټیبل ډیزاین کو. دلته به راشو کلیک به کوڅه باندې اول بورډرز باندې صحیح شو. اوس دا ډیټا چې کومه ما سره راغلی ده په دې باندې موږ څه کوو دلته د الایمنټ ګروپ چې کوم راغلی دا په اپلای کو. سمپل زرا علم د دې سلیکشن مې واغستو او دا ډیټا که زه څه کوم لیفت سایډ ته راولم مطلب ټاپ الاین زه کوم نو په دې به کلیک کو. لیفت سایډ ته راولو په دې به کلیک کو صحیح شو. که زه راشم دې باندې کلیک کوم میډل الاین باندې کلیک کو او دلته راشو کلیک کو څه باندې سنټر باندې دا ډیټا ما سره سنټر ته شي جسټیفای کوو نو دلته نو جسټیفای کی. سمپل زرا علم دلته نه مې سنټر کې واغشته صحیح ده. سمپل زرا علم د دې سلیکشن مې دلته واغشتو او دا ټیکسټ ما سره کم راغلی دی زه بولډ کوم نو بولډ به کو دلته نه صحیح شو. او کلر به ورکوم لایک ما ولا دا کلر ورکو صحیح شو کنه. بل مونږ وګورو دا هم سره الایمنٹ شو. دلته سره راغلی موږ سره انډنټ راغلی انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ ورته وایو. که زه دې نیم کې کلیک کوم او دلته راشم انکریز انډنټ باندې کلیک کوم نو موږ سره به انډنټ داسې زیاتېږي. که واپس یې ډیکریز کوو نو موږ سره به داسې کېږي واپس به ډیکریز کېږي را سره صحیح شو. که د ډیټا له زه موومنټ ورکوم یو سایډ ته رایټ ټو لیفټ اړو لیفټ ټو رایټ اړو نو دلته نه اړولی شو. لا سمپل زه رالم او بیا دې کې موږ څه کوو دا ټیبل چې کوم راغلی دی له زه چې زه ولا نیم ورکوم. فور ایگزامپل زه رالم د دې سلیکشن مې داسې واغشتو صحیح شو. سلیکشن مې واغشتو زه چې دا موږ سره ځان له یو سیل جوړ شي لازم چې یو رو د سمپل جوړ شي نو دلته به کلیک مرج اینډ سنټر باندې څه باندې مرج اینډ سنټر باندې مرج اینډ سنټر باندې کلیک کړو موږ سره به داسې شي سمپل یو کالم در سره جوړ شو صحیح شو. که راشو په دې باندې کلیک کو او دلته راشو کلیک کو څه باندې مرج اکروس باندې خو مرج اکروس ځان له موږ سره یوز کیږي. لایک زرا علم دلته دې سلیکشن والم او مرج اکروس کوم نو را بش کلیک به څه باندې مرج اکروس نو مطلب دا چې صرف کالم به ختم شي روز ته به دې کنورژن وشي صحیح شو. دا سه ټایپ کې وشو کیږي. دلته راځم بورډر ورته لګوم چې پته لګي دې د سوای مرج اکروس وایو. لا دې هټ کې سلیکشن والم او دلته راشو کلیک کو څه باندې مرج سیلز باندې نو دا سیلز کې مرج کې لکه دلته موږ دا مرج کو خو هغه سره موږ څه کو دا پسنټر کو صحیح شو. او دلته موږ څه کو مرجنګ او کو که په دې باندې کلیک کوم او ان مرسلز باندې کلیک کوو واپس به موږ سره کیږي دا به ان مرج کیږي صحیح شو. کا دې سلیکشن والو او دلته راشو کلیک کو څه باندې ان مرسلز باندې واپس را سره ان مرج شو. که دا ز ډیلیټ کوم رائټ په کلیک کو دلته نو وسو کو ډیلیټ باندې کلیک پریس کو دا به شي ډیلیټ بشي را سره صحیح شو. اوس موږ سره دا را سره سمپل موږ مرجنګ او کو مرج اینډ سنټر زه لایک دلته را لموزلی کم دی ځکه چې سټوډنټ ډیټا ټیبل صحیح شو. سټوډنټ ډیټا ټیبل مې واغشتو. که کلر به کې فیل کوم نو ایزیلی دلته برا شو او دلته نو سمپل کلر فیل کو. لایک ما دلته دا کلر فیل کو سایز ول انکریز کو نو دلته نو سایز انکریز کو. که ټیکس لا کلر چینج کو نو سلیکشن مو د ټیکس والو دلته برا شو کلر بوله چینج کو صحیح شو. دا ما سره سټوډنټ ډیټا ټیبل شو. نو دا به دې باندې موږ سیف اپلای کو. دلته دا الایمنټ ګروپ چې راغلی دی دا موږ دې باندې اپلای کو. ها اوس موږ دلته ګور بیا راغلی دی ریپ ټیکسټ دل راځو واپس. ها ریپ ټیکس راغلی لکه فور ایگزامپل زم چې ما سره نیم راغلی لکه لایک زرا علم دلته پهله سیریل نمبر لګوم 1 مې ولګو بیا را علم 2 مې ولګو صحیح. دا پریویس کلاس کې موږ دا ډیټیل سره ډسکس کړی. سمپل را علم دا ملان دی ټریک کو دا موږ سره رالل سیریل نمبر رالل نیم کې لایک ما سره رالو احمد رالو. اوس کدی احمد سره دلته جان راشي او موږ وګورو کنه نو دلته دی دا نور سیلز تا کې لکه لایک زم چې احمد جان ما واښو دا ان په کې صدا ټایپ واښو نو وردا موږ سره ملټیپل کیږي صحیح ده. نو که زه راشم داسې چلو کوم چې سمپل دلته احمد ولګوم او لایک زرا علم دلته لګوم عاطف اسلم
صحیح شو لایک ما داسې اتب اسلم ولګو که زه دې دا سایز لږ شان انکریز کوم دلته نه کنه نو دې دا نور سیل څه کوي دا کراس کوي را سره نو که موږ په دې کلیک وځم چې دا د نه کراس کوي لاندې د څه کېږي د سیل کې اتوماتیکلی ایڈجسټ کېږي نو دقه لپاره به کلیک کوو ریپ ټیکس باندې نو چې ریپ ټیکس باندې موږ کلیک کوو نو دا ټیکس مو سره دلته رالو صحیح ده لکه لایک ما سره نیم دی او یو دغه کې نه راځي را سره یو سیل کې نه راځي نو دلته به کلیک کوو او بیا به کلیک کوو څه باندې ریپ ټیکس باندې نو دا به موږ سره په یو سیل کې ایڈجسټ کېږي نو دا موږ سره الایمنټ ګروپ دی صحیح شو کنه واپس مې کنټرول جی کو دلته کنټرول زی مې کو دلته او دا مې څه واغشتو لایک همدغه طریقې سره واغشتو صحیح ده دلته مې څه واغشتو لایک زاهد مې واغشتو موسی مې واغشتو دا نمونه زه ریپیټ کوم سلیکشن مې واغشتو سمپل لاندې مې داسې ډریګ کو صحیح شو کنه دا موږ سره ډیټا رااله اوس لایک ما سره دې څه دي مارکس دي نو دلته مې سمپل مارکس ولګول صحیح شو سم ولګول مارکس مې ولګول صحیح شو دا موږ سره مارکس راغل د دې سلیکشن مې واغشتو کنټرول سی مې کو صحیح شو او دلته پیسټ کوم لایک دې ځکه مې پیسټ کو کنټرول وی مې کو صحیح شو که زه دلته راشم سلیکشن والم دلته لایک کلیک کو صحیح شو او کنټرول بټن وسره پریس کو دا داسې ډریګ کوې نو به موږ سره راځي 1 بای 1 بس کېږي دغه کېږي به را سره که سلیکشن د دې ځای والو او کنټرول بټن بیا پریس کو د کیبورډ نه او راشو داسې ډریګ کو پته ورسه داسې به راځي را سره که په دې کلیک کو کنټرول بټن وسره پریس کو نو لاندې به راسي 1 بای 1 موږ سره انکریز کېږي صحیح شو دا ځای انکریز کو نو داسې رااله دا موږ سره رااله ډیټا راسه رااله اوس دا ډیټا باندې موږ څه کو دا الایمنټ ګروپ کې دا سنټرز راغلي دي که زه سلیکشن د دې ځای والم داسې صحیح ده او راشم کلیک کم دی ځای باندې نو دا موږ سره ډیټا په سنټر شو اوس موږ وایو چې دې ټوټل زرو باسم سرو باسم ټوټل رو باسم ټوټل راوستو لپاره سمبل دلته به کلیک کو دی سلیکشن بوالو او د کیبورډ نه به الټ پلس ایکوال بټن پریس کو نو ټوټل سم برال راګي صحیح شو نو که په دې ځکه کلیک کم لاندې ډریګ کمې نو موږ سره بس کېږي ټوټل سم برا سره راځي صحیح شو که دې نه هټ کې زه دا واپس ختم کم دلته مې ډیلیټ بټن پریس کوم ډیلیټ شو را سره ایکوالز ټو مې واغشتو او سم مې واغشتو ټیپ بټن مې پریس کا مطلب دا چې ایکوالز ټو سم موږ سره رالو او زه رالم د دې ډیټا سلیکشن مې ورته واغشتو ورته وګورئ صحیح شو انټر مې کو نو به مال راکړئ نو دا بل میتھډ شو را سره لاندې ډریګ کوم ټوټل برال راکړئ ها دې نه هټ کې کوم دا چې ډیلیټ کم دلته equals to sum والم دلته ټیپ بټن پریس کو او دا چلو کوم چې دا سٹارټینګ ما سره کوم سیل راغلی په دې کلیک کوم او دلته سلایسر اپریټر پریس کوم مطلب دا دغه مې واغشتو راشم ته دا اخیری چې کوم دغه راغلی په دې لا لایک زر علامه سمبل دلته مې کلیک کو دا مو سره راغلی دی डी او 4 راغلی سمبل او مې لګو डी4 صحیح شو دې څه واغشتو دا डी4 واغشتو او دلته رالم سلایسر اپریټر مو لګو او دا مو سره راغلی دی دا را سره G4 راغلی سمبل لګي دلته څه G او دلته مې سو لګو 4 مو لګو چې کله G4 زو لګو ما نو ګوره سٹارټینګ سیل او اند سیل د دې سلیکشن و د ما واغشتو سمبل د دې دا ایډرس مو لګو نو دلته ستل شو اتوماتیکلی دا سلیکټ کړ بیا رالم دلته مې سو کو انټر بټن پریس کو نو به مال ریزلټ راکې نو دې میتھډ سره مغستی شو په دې مې ډبل کلیک کو نو موږ دلته سره کو ټوټل راکو اوس له بل خبر راځي که زم چې دا ډیټا از ایز ا هول ختموم او بیگ بٹن پریس کوم دلته بیگ بٹن مې پریس کړو نو صرف ټوټل کې موږ سره سو شو هغه ډیټا ختم شو مطلب دا چې ټوله هونه د ختمه صحیح ده نو کومه ټوټل ختمول غواړو د سیلون ډیټا نو د کیبورډ نه وا ډیلیټ بٹن پریس کوم چې کله ډیلیټ بٹن موږ پریس کړو هغه ټوټل چې سونه وي هغه برا سره سکیږي ختميږي برا سره صحیح شو ها سمبل رالم سلیکشن में वास्ट alt इक्वल बटन में प्रेस का टोटल را سره رالو په دې में کلیک کو اولانه में ډریګ کو نو دا موږ سره شو د دې ډیټا به بیس باندې دا ټوټل موږ سره رالو صحیح ده بیا موږ سره نیکسټ دل د سره راغلی دی میکسیمم راغلی میکسیمم فنکشن وایو که زه دلته کلیک کما equals to wall max max چې وایو صحیح شو ټیپ بٹن में پریس کوم سره دا سره رالو میکسیمم فنکشن رالو د دې ډیټا سلیکشن में ورته واغستو اوس د میکسیمم څه کار دی صحیح ده د میکسیمم کار دا لري چې موږ سره سونه دا ډیټا راغلی دا او دې کې کم میکسیمم نمبر دی کم میکسیمم مارکس راغلی په سبجیکټ کې نو هغه براته شو کوي سمبل رالم دا ملان دی ډریګ کو نو دې کې موږ سره ټوټل چې سونه میکسیمم نمبرز په دې ډیټا کې هغه راته شو کل که زه دې له داسې کلر ورکوم سمبل را به شو کلیک بکوي دا مې کلر واوښتو دی صحیح شو که په دې نور اپلای کوم نو دلته به کلیک کو فارمیټ پینټر به ډبل کلیک والو رابش په دې به کلیک کوی په دې موږ سره اپلای شو په دې اپلای کوم په دې هم اپلای کیږي په دې کالم هم اپلای شو او که په دې کالم اپلای کوم نو په دې موږ اپلای کولی شو صحیح ده
دا موږ سره ټول هغه ریزلټس راغلل. ها اوس دویم چې دې کې سره وباسم مینیمم ګوره چې دې کې ما سره کم میکسیمم نمبر دی هغه راته شو کو دا ډیټا ده صحیح ده او د دې ډیټا کې میکسیمم نمبر لګا لایک ما سره دا ټوټل لیکنه په دې کې میکسیمم نمبر 69 دی ورته ګوره دې کې بل 69 نه ابو بل نمبر نشته کزرا شم دل د پکې 100 ولګم نو دل د بوز دا چینج شي بس کې 100 کې ورته ګوره مارسم انکریز شو او دل دې څه کل دې 100 کر را سره مطلب دا چې میکسیمم نمبر دی وخت کې سره موږ سره 100 تر را سره ها कजल दराशमा इक्वल्स टू MIN मिनिमम नंबर अहलम टैब बटन में प्रेस का मिनिमम नंबर रालो और दिल दराले में द डेटा सिलेक्शन में वर्तवा वस्तु सिर्फ द डेटा सिलेक्शन में मौजूद है दी के मादा सो हाई मिनिमम नंबर हो हाई एंटर में को उस पदी के मुंग सर मिनिमम नंबर सरे 67 दरा सर लाने में ट्रैक को सरे मुंग सर दिल तबिया 67 दे दिल तो गुरुए दा 67 दे 67 ना कम नंबर पे के निष्ठा तो का मैक्सिमम मालूमों पर दे तरीका मालूम हो शो का मिनिमम मालूमों मुंग बस को दा फंक्शन बोले यूज को बिया एवरेज राले दे डेटा से रूबासम एवरेज रूबासम नो सिंबल राबशु एवरेज फंक्शन बवालू 10 एवरेज रावी सर वाड़े द दे डेटा एवरेज रूबा सराला सही ना एंटर का द दे 75 एवरेज दे लाने में दा से ड्रैग को दिल तो मुले दा एवरेज राखी सही शो करना मतलब दा मैक्सिमम नंबर शुदा मिनिमम शुदा बे मुसर सरालो अगर एवरेज पे करालो हाँ उस बिया मुसर नेक्स्ट राली दिल तक काउंट फंक्शन कम फंक्शन दरा सरा काउंट फंक्शन दे कसे दिल तक क्लिक कमा इक्वल्स टू दिल तना सवालम काउंट सही ना टैब बटन प्रेस को नमु सर द अकाउंट फंक्शन से कार के सोना नंबर्स दी सिर्फ अगर आला प्लस कई त दी सिलेक्शन में वर्तवा वसो दे से पूरे और दिल दराल एंटर बटन में प्रेस का दिल दमे सो को ट्रैक में को दासे टोटल माल सर आ गई 4 आ गई जगह 1 2 3 4 सही शो उस दासिरी मा सरा दा मंग सरा नंबर्स दी द दे फंक्शन से कार दी सिर्फ नंबर काउंट कई ए बी सी ला कैरेक्टर से सोना दी दा बरा सरा दे न काउंट कई सिर्फ नंबर ब काउंट कई दिल दो गुरे टोटल माला 4 आ कई कना कजा दिल तराश मजब जब स्टूडेंट के मुख सर दा यो कस से कम राल दे एब्सेंट ते दिल में सिंपल ए वाला गोला सही दा तो दिल दो गुरे दा नंबर से 3 शुरा सरा उस खुदा सिलम काउंट शो तो खुद दी सिल के ए राला सही दा तो दी सिर्फ नंबर काउंट कई नंबर सही दा क दिल दरा शमसदा एब्सेंट कम और तो गोरे नो दिल नमराले 3 रा कई क दिल दरा शमदा एब्सेंट कम नो दिल तमराले 3 रा कई क बल्ब क्यों एब्सेंट हो लगोगे नो दामराले सरा कई या 2 बराले रा कई सही दा कना नो दा मुंग सर कम फंक्शन दी बेसिक्स फंक्शन दी पर एक्सेल के क मुंग सम रूबासु टोटल रूबासु नो पदे फंक्शन रा विस्तीशो अगला बार बसम यूज को क मैक्सिमम नंबर रूबासुनु पदे बांधे बेको क मिनिमम नंबर रूबासुनु पदे फंक्शन बेको क द डेटा एवरेज रूबासम नो अगा मुंगा पदे बांधे को और कना काउंट नंबर फंक्शन यूज को नो मुंगा पदे बांधे को लिशो ठीक त कना दा मुंग सर सिदी बेसिक्स फंक्शन दी और सर जमुंग दा अलाइनमेंट ग्रुप ते च दा मुंग दे बांधे सुको अप्लाई को लास्ट मुंग गुरदल त दा एरो शाने वर कळे क पदी क्लिक को नो दलता नमुंग द दीदा अलाइनमेंट कोलिशो हाँ दलता अलाइनमेंट मा से रागले डेटा ले से अलाइनमेंट और कुम कोलिशम सही शो बिल दलता लक्षानु गुरदा डायरेक्शन रागले दी मुंग सरदा सही शो ओरिएंटेशन वर्तवायु कजराशम दलता क्लिक कम पस बांध दे सीरियल नंबर बांध दे दिल दा साइज लक्षण दा से को सीरियल नंबर के में क्लिक को और दिल डायरेक्शन चेंज को लाइक जदा से ले मेनू दे बदा से अप्लाई की सही था कि जरा शमदल तक क्लिक कमा पा दे बांधे नो सदा से टाइप की वे अप्लाई की पे कराशु क्लिक को वर्टिकल बांधे नो वर्टिकली बराजी सही शो कराशु क्लिक को रोटेट टेक्स्ट दा से बराजी सही था कना नो दिल दा नमुंग दा रोटेशन दे टेक्स्ट ल उमम वर कोलिशो सही था नो दामु सर सिरी पदे के बेसिक्स मुंग सर आगली दी चिमुंगा बेसिक्स फंक्शन यूज को नागमुंगा यूज को लिशो हाँ टोटल रूबासु मैक्सिमम नंबर रूबासु मिनिमम नंबर रूबासु एवरेज रूबासु काउंट रूबासु दिल तना राविस्तेशो बियालेक शांति गुरुदा अलाइनमेंट ग्रुप ते कपदे के मुंगा इंडेंट लगोने दिल तना दा इंडेंट शुरा सरा सही शो दा ऑलरेडी माता उस स्टार्ट की वे क इंक्रीज को क डिक्रीज को दिल तना को लिशो दा डेटा अलाइनमेंट को दिल तना को लिशो सही दा नो दा अलाइनमेंट ग्रुप तेरा सरा और सरा द मुंग सर दा सिरी बेसिक्स फंक्शन दिरा सरा ठीक था इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट क्लास को भी आऊंगा चिकम दा नंबर और स्टाइल ग्रुप रागले दे दा डिस्कस को वस्सलाम।